السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو پخیر تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګه ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومې لسمه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 11 سره برابره ده. وزیر صافی مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیل پر لسګونو مرستندویه ادارو د کار درولو اعلان کړی. نړۍ د غزې د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکوي او پوتین وایي روسیه به په اوکراین کې بریا ترلاسه کړي. کیف اداره دوی وایي جګړه روانه ده. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیلي چارواکو ویلي که 30 نړیواله مرستندویه ادارې د نوو شرطونو پر بنسټ د خپلو فلسطیني کارکوونکو بشپړ معلومات ورنکړي نو له سببه په غزه کې د هغو فعالیتونه ودرول شي. د بې پولو ډاکټرانو ادارې دا پریکړه بشري تخریب بللې او ټینګار یې کړی چې په دې تړاو لګېدلي تورونه ردوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وولکر ترک دغه ګام ناوړه او ځان سره بللی او ویلي دي چې دا به په غزه کې د مرستې د رسېدو په وړاندې نور هم خنډونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونه په ځانګړي ډول بلجیم او ترکیه له اسرائیل غواړي چې بشري مرستې بې له قید او شرطه پرېږدي. اسرائیلي بریدونو له 1 زره ډېر فلسطینیان وژلي، تر 90 سلنې زیات بنسټیز تاسیسات یې زیانمن کړي، 2 میلیونه خلک یې بې ځایه کړي او لسګونه روغتونونه له کاره غورځېدلي. په عین وخت کې د لوېدیځې غاړې له بېلابېلو سیمو د اسرائیلي پوځ د عملیاتو، نیونو او تاوتریخوالي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې پکې څو تنه ځوانان ټپیان او یو شمېر نیول شوي دي. څارونکي وایي د مرستو بندول او د ملکي وګړو اړتیاوو ته نه رسېدنه د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده او که ژر اقدام ونه شي د غزې بشري وضعیت لا پسې ژورېږي. پوتین وایي روسیه به په اوکراین کې بریا ترلاسه کړي. کیف اداره دوي جګړه لا روانه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلې د نوي کال وینا کې ویل چې هیواد یې په اوکراین کې د بریا باور لري او له خلکو یې وغوښتل چې د جګړې پر مخ بیونکو سره تیرو ملاتړ وکړي. د وینا تر مخه د روسیې دفاع وزارت ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې اوکراین د نوګورود په سیمه کې د پوتین پر استوګنځي د برید هڅه کړې، خو یو نوی بې پیلوټ الوتکې نسکورې شوې. کیف دا ادعاوې جعلي جوړې شوې بولي او وایي مسکو غواړي چې د سولې خبرې ګډې وډې کړي. د اروپایي اتحادیې لوړپوړي ډیپلوماټ کایا کالاس هم دا تورونه بې اساسه بللي. په همدې مهال اوکرایني چارواکو ویلي د اودیسا ښار پر اپارتمانونو او برېښنایي تاسیساتو د روسیې په بریدونو کې لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي چې پکې 3 ماشومان هم شامل دي. د برېښنا شرکتونه وایي ځینې تاسیسات سخت زیانمن شوي او د رغولو لپاره به وخت اړتیا وي. له بلې خوا د روسیې پوځ ادعا کوي چې په سومي او خارکیف کې خپلې کرښې وړاندې وړي او غواړي راتلونکی کال د سرحد ترڅنګ د امنیتي کمربند پراختیا ته دوام ورکړي. کیف بیا دا ادعا رد کړې او وایي دا د روسیې هڅه ده چې نورې سیمې د جګړې لاندې راولي. په ایران کې اقتصادي فشارونو تازه اعتراضونو ته لاره هواره کړې. د ایران په ګڼو ښارونو او پلازمینه تهران کې د حکومت پر ضد نوې مظاهرې راپور شوي دي. دا لاریونونه هغه مهال پراخ شول چې د هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شو او د ریال ارزښت د ډالر پر وړاندې تاریخي کچې ته راټیټ شو. اعتراضونو د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته زور واخیست کله چې د تهران په لوی بازار کې ډېری دکاندارانو د کار پر ځای د اعتصاب لار ونیوله. ردې وروسته لاریونونه له تهرانه بهر ښارونو ته هم وغځېدل. د راپورونو له مخې په کرج، همدان، مالارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یزد کې هم خلکو د حکومت د اقتصادي سیاستونو پر ضد کوڅو ته راوتلي دي. امنیتي ځواکونو په ځینو ځایونو کې د لاریونوالو د ګډېدو د مخنیوي لپاره له اوښکې بهونکو ګازو څخه کار اخیستی، خو د احتمالي تلفاتو یا نیونو په اړه تر اوسه کره شمېرې نه دي خپرې شوي. معترضین وایي چې د لوړ انفلاسیون کچه، د اسعارو د بیې دوامداره سقوط او ورځ تر بلې د توکو ګراني د هغوی ژوند سخت کړی او حکومت باید د بحران د کنټرول لپاره عملي ګامونه واخلي. او روسیه خبر ده چې ترکیه کې د داعش 125 شکمن کسان ونیول شول. عملیات لا پسې پراخ شوي. د ترکیه حکومت وایي چې امنیتي ځواکونه په هیواد کې د پراخو چاپو پر مهال د داعش ډلې 125 شکمن غړي نیولي دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر آری علی کایا ویلي د عملیات د انقرې په ګډون 15 ولایتونو کې ترسره شوي. دا درېیم ځل دی چې ترکیه د رخصتۍ په موسم کې ورته عملیات ترسره کوي. یوه ورځ مخکې په یالاوا ښار کې د پولیسو او د داعش د شکمنو غړو تر نښتې وروسته 3 پولیس او 6 مشکوک کسان وژل شوي وو او وروسته 350 نور کسان هم نیول شوي دي. ترکیه وایي داعش ډله لا هم په سوریه کې فعاله ده او د پولې دواړو غاړو ته ګواښ پیښوي. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبا خپرونې د الله په امان.